له پروان، سمنګان او بدخشان څخه دردونکي خبرونه خپاره شوي. په دغو دوو ولایتونو کې مرګونې پیښې شوي دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په پروان کې په 4 بیلو ترافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او 4 نور ټپیان شوي دي. د پروان امنیه قومنداني چې اسلامي امارت په واک کې لري پرون یې په یوې خبرپاڼه کې لیکلي وو چې د پیښې په ټپیانو کې یوه ښځه هم ګډه ده. بلخوا د اسلامي امارت سیمه ایز چارواکي د بلخ سمنګان د لوی لارې په اوږدو کې په یوې ترافیکي پیښه کې د 2 کسانو د مړینې او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګانو په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو ستر لاملونه د لارو خرابي، د ترافیکي نښو نشتون او د ګاډیوانانو بې پامي ښودل کیږي. په بدخشان کې د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د جمعې پر ورځ د بهارک ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ د ترافیکي پیښې له امله 8 کسان مړه شوي دي. دغه ریاست ډیره کړې چې یو ګاډی د کوکچې سیند ته لوېدلی دی. په هغو کسانو کې چې خپل ژوند یې بایللی یو نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان ګډ دي. د اسلامي امارت د بدخشان د امنیې قومندانۍ ویاند احسان الله کامګر د جمعې پر ورځ د لړم پر 15مه ویلي چې د ګاډیوان جسد له سیند څخه راایستل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په دغه ولایت کې د اسلامي امارت ځایي چارواکو ویلي چې دغه پیښه د هوا د خرابوالي له امله رامنځته شوې ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.